په کمپیوټر ساينس کې یاست څه ضرورت دی چې موږ تاسو په کمپیوټر ساينس کې منطق وایو او خو د عادي ژوند لپاره وو منطق یو سیستم یا د اصولو مجموعه ده چې په کمپیوټر یا برېښنایي وسیلو کې د عناصرو تنظیم کولو لپاره کارېږي کله چې موږ تاسو په یو پروګرام نوشته کوو او اوس د پروګرام د نوشته کولو لپاره خو موږ تاسو جملې نوشته کوو او چې دا کار وکړه دا کار مه کوه دغه جملې باید په منطقي شکل باندې نوشته شي یا کمپیوټر ته باید په منطقي شکل باندې تاسو کمانډ ورکړئ چې دا کار وکړه او دا کار مه کوه نو تر څو یو مشخص کار ترسره کړي د عملیاتو ترتیب چې د هارډویر یا سافټویر لخوا ترسره کیږي د هارډویر منطق په برېښنایي سرکټونو کې شتون لري چې د بولین منطق په نوم باندې یادیږي یا صفر یو منطق چې موږ تاسو ته وایو او د سافټویر منطق چې دی هغه د پروګرامر لخوا څخه کوم پروګرام چې لیکل شوی دی په دې پروګرام کې دغه جملې پر سره کوم باندې نوشته کړي دي په کوم ځای کې مثلا اف راوستلی دی په کوم ځای کې ایلس راوستلی دی په کوم ځای کې پرنټ راوستلی دی په کوم ځای کې سکین اف راوستلی دی دا زه فکر کوم د سی دغه دی او سی مو ویلې ده په کوم ځای کې باید پرنټ اف استفاده شي په کوم ځای کې باید سکین اف استفاده شي په کوم ځای کې اف استفاده شي کوم ځای کې ایلس استفاده شي په دغه ځای کې موږ تاسو د منطق څخه استفاده کوو چې موږ تاسو کمپیوټر ته کمانډ ورکوو کله چې زه وایم چې وایم اف یا کله زه وایم چې وایم ایلس دا خپله کمپیوټر ته یو کمانډ ورکول دي که نه دي او که چیرې دا شی و نو داسې وکړه که نه نو داسې وکړه یعنی دا خپل یو منطق دی که نه دی منطق د دې لپاره موږ تاسو په کمپیوټر ساينس کې منطق وایو اوس په حقیقت کې منطق د کمپیوټر ساينس په برخو کې مهم رول لوبوي لکه artificial intelligence یا په ډیټابیس کې کاریږي په سافټویر انجینرینګ کاریږي په الګوریتم کې کاریږي او په لاجیک گیټ کې کاریږي artificial intelligence د دې څخه هدف څه دی مصنوعي ځیرکتیا هغه دغه ماشینان چې جوړ کړي دي او د انسانانو په رقم روبوټونه دا پکې وایو اوس دغه د روبوټ چې دی روبوټ پر خپل سر باندې نه ځغلي د روبوټ په شاته پروګرامر ناست دی هغه اول د واره دا شی پروګرام کړی دی دغه کله چې دی وایي چې مثلا نفر غږ وکړي یا مثلا بټن دروي ته ورسه ګیلاس راوړه په ځینې زه فکر کوم په کابل کې یو هوټل دا رقم دغه و چې داسې یو شی جوړ کړی و دغه جوړ کړی نه و راوړی و د یو ځای څخه خو دا په نور مملکتو کې د عادي انسانانو پر ځای باندې زیاتره دغه روبوټونه استفاده کوي کله چې ته مثلا منیو کې یو شی انتخاب کړې دی د هغه منیو مطابق تا ته هغه شی راوړي اوس دا د خپل ذهنیت نه دی چې دا دی راوړي دا د دغه شاته پروګرامر ناست دی هغه دا جمله ورته لیکلې ده چې کله تا ته کسټمر دغه شی سلیکټ کړي بیا ته دا شی ورته راوړه صحیح دی نو د دې لپاره د لاجیک د منطق څخه استفاده کیږي په ډیټابیس کې دغه جملې چې یو د بل سره تړل کیږي یا کسټمر آی ډي یا مثلا د کمپنۍ سره اړیکې او ارتباطات یا مثلا د پروډکټ اړیکې او ارتباطات د دې لپاره دا ریلیشنشپ د دې لپاره لاجیک استفاده کیږي سافټویر انجینرینګ خو دغه دی چې مثلا پروګرام دی چې د پاره نوشته کوو ورپسې الګوریتم سټپ پر سټپ باندې سوالونه حلوو په کم ځای کې مثلا کومه جمله باید استفاده کم ځای کې باید کومه جمله استفاده کړم مثلا تاسو د دوه نمبرو جمع غواړئ د دې لپاره چې الګوریتم یې نوشته کړئ تاسو دا رقم نشئ کولی چې په اول سټپ کې نوشته کړئ چې ا جمع ب مساوي کېږي په دې باندې په اول سټپ کې تاسو ا راخلئ بیا په دویم سټپ کې ب راخلئ په دریم سټپ کې سی یو نمبر دغه معرفي کوئ چې هغه داسې نمبر وي چې ا او ب په خپل ځان کې سټور کړي او په څلورم سټپ کې مثلا دغه د سی قیمت پرنټوي استې دا الګوریتم چې نوشته کوي نو کله چې زه وایم چې اول د واره تاسو ا معرفي کوئ دوهم وارې ب معرفي کوئ دریم وارې سی معرفي کوئ چې ا او ب په خپل ځان کې وساتئ او څلورم وارې پرنټ ورکوئ دغه لاجیک سو د دې پر ځای باندې چې تاسو اول د واره سی معرفي کوئ بیا ا او ب معرفي کوئ بیا وروسته مثلا پرنټ وکړئ صحیح دی او په لاجیک گیټ کې استفاده کیږي ورپسې ارګومنټ یا منطق او استدلال اوس ارګومنټ چې دی ارګومنټ زموږ تاسې په عادي اصطلاح باندې و استدلال یا دلیل ته ویل کېږي مثلا زه راولاړېږم دلته پر یو چا باندې دعوه کوم د یو چا سره مثال یو دغه ورسره دی مثال مارکر دی دا مارکر خو د صنف مارکر دی او یا مثلا په تاسو کې د یو چا شخصي مارکر دی
زه که راولاړېږم وایم چې همدغه مارکر زما دی. دا ما چیش وکړله؟ ما ادعا وکړله. اوس د دې لپاره چې زه دغه خپله ادعا قوي کړم او د دې لپاره چې دغه خپله ادعا ثابته کړم زه ځینو دلایلو ته ضرورت لرم. دغه دلایل به یا په دې ځای کې به یو درېیم کس ټاکو هغه ته به کښېنو زه به خپل دلایل ورته وایم هغه کوم مقابل طرف چې زما په مقابل کې ولاړ دی او هغه وایي چې یا دا مارکر زما دی هغه به خپل دلایل وایي. زما دلایل د چیش دپاره دي د دغه شی دپاره چې دا شی زه د خپل ځان ثابت کړم یا دغه ادعا چې ما کړې ده د دغه ادعا د سپورټولو په خاطر باندې زه دلایل وایم. صحیح دی؟ نو دې ته دلایل یا استدلال یا ارګومنټس ویل کېږي. نو د منطق او د ارګومنټس تفاوت په دې شي کې دی. منطق چې دی منطق هغه د خبرو په چوکاټ کې خبرې کول یا د اصول او قوانینو په چوکاټ کې خبرې کول دا عبارت د منطق څخه دی. او دلایل کله چې ته ادعا کوې او راولاړېږي هغه ادعا ثابتوي د دې لپاره چې دغه ادعا ثابته کړې در مخه ته ځینې دلایل وایه چې بیا هغه ادعا ثابتوي چې یا دا قلم ستا دی یا دا قلم ستا نه دی. نو د هغه ادعا دپاره چې ته سپورټ کړې د خپل ادعا دی د دې لپاره موږ تاسې ارګومنټس یا استدلال وایو. ورپسې استدلال یا ارګومنټس یا دغه دلیل چې دی دا پر دوه ډوله باندې دی. یو صحیح دلیل دی او یو غلط دلیل دی. که چیرې زه راولاړ سم مثلا دغه مارکر دلته پروت دی زه ځم محکمې ته په محکمه کې د یو چا سره زما دعوا ده یا مثلا د دغه نفر سره زما دعوا ده که دغه شی زه ثابت کړم چې دا قلم زما دی ادعا خو ما کړې وه که دا زه ثابت کړم چې دا قلم زما دی په چیش باندې ثابتوم په دلایلو باندې دغه ارګومنټ یا دغه دلایل چې دی دا صحیح ارګومنټ دی یا صحیح دلیل دی چې زه یې وایم. او کله چې زه دا قلم د خپل ځان نه کړم ثابت دې ته بیا غلط ارګومنټ ویل کېږي. نو په کمپیوټر ساینس کې چې بیا موږ تاسې ارګومنټ وایو په کمپیوټر ساینس کې مثلا زه راولاړېږم یو دغه نوشته کوم مثال په دې ځای کې زه نه پوهېږم چې دغه علامه پېژنئ وي د وي په رقم علامه دا د اور دپاره استفاده کېږي. مثلا زه یا احمد لکچر اخلو د دغه شي دپاره دا اور استفاده کېږي. او یا مثلا دغه شاید دغه علامه به پېژنئ انټ دپاره استفاده کېږي. صحیح دی؟ یا د او لپاره. اوس په دې ځای کې دغه چې دی ارګومنټ چې دی مثلا دا هم مثال سی په دې طرف کې ته جملې نوشته کوې دا لاجیکل جملې او ادعا کوې چې دغه جملې چې دی دغه د دې طرف جملې چې دی دا په اخر کې مساوي کېږي په سی باندې. که چیرې نتیجه په اخر کې په حقیقت سره هم سی وه ستا ارګومنټ صحیح دی یا والد ارګومنټ ورته ویل کېږي. او که چیرې دا طرف مساوي نه سو په سی باندې یا هغه تا چې ادعا کړې او مساوي نه سو په هغه شي باندې هغه ته بیا غلط ارګومنټ ویل کېږي یا چې موږ تاسې وایو چې بې ځایه دلایل وایي. صحیح دی؟ ورپسې د منطق ډولونه. منطق څلور ډوله لري. یو یا انفارمل لاجیک دی چې ساده استدلال موږ تاسې د خلکو سره وایو یا خبرې ورسره کوو. هغه خبرې دا رقم هغه که په چوکاټ کې وي که نه وي په چوکاټ کې فقط د یو چا سره چې دلایل وایم دې ته انفارمل لاجیک ویل کېږي. فارمل لاجیک بیا د نصیحت کولو ما داسې دغه موږ چې یو چا ته نصیحت کوو نصیحت په دې معنا باندې نه چې شکنځه درته کوو. نصیحت ښه په ارامه ژبه باندې کېږي یا په خوږه ژبه باندې کېږي. دې ته فارمل لاجیک ویل کېږي. کله چې ته د یو چا سره په خوږه ژبه باندې ګډ یې او په چوکاټ کې خبرې ورسره کوې دا عبارت د نصیحت څخه دی او دا چې دی دا فارمل لاجیک دی. صحیح دی؟ ورپسې سمبولیک لاجیک چې دی سمبولیک لاجیک لکه دا مخکې چې ما مثال درته وایم چې مثلا انډ استفاده کېږي اور استفاده کېږي دا وروسته زه راځم چې سمبولیک لاجیک په کومو ځایو کې موږ تاسې استفاده کوو. د دې لپاره چې موږ تاسې جملې استفاده کوو د جملې پر ځای باندې موږ تاسې سمبولونه استفاده کوو. مثلا زه وایم چې زه یا احمد راځو لکچر اخلو یا مثلا درته وایم چې سبا د جمعې ورځ ده مثال سبا د جمعې ورځ ده د دې لپاره چې زه په دغه کې په کمپیوټر کې ولیکم چې سبا د جمعې ورځ ده د دغه جملې پر ځای باندې زه فقط یو توری نوشته کوم پی مثال کیو زید هغه جملې ته چې دا زه وایم چې سبا د جمعې ورځ ده
دې جملې ته زه یو نوم ورکوم یا د پی په نوم باندې ښیم یا د کیو په نوم باندې ښیم نو د دې پر ځای باندې زه مکمله جمله استفاده کوم د هغه پر ځای باندې زه سمبول استفاده کوم د هغه جملې لپاره صحیح دی او دا د دې لپاره چې هغه شی راته لمس یعنې چې زه هر هفته غواړم چې زه جمله نوشته کړم د هغه پر ځای باندې فقط هغه سمبول نوشته کوم او څلورم ډول د لاجیک چې دی هغه د ماتماتیکل لاجیک په نامه باندې یادېږي د ریاضیاتو منطق د ریاضیاتو سمبولونه د نظري دلیلونو یا تیوریو ثابتولو لپاره کارېږي دا بیا وروسته موږ وایو چې مثلا دغه موږ تاسو یو یونیورسل سیټ موږ تاسو ویلی دي او کلي سیټ چې موږ تاسو ورته وایو دغه د کلي سیټ په منځ کې چې موږ تاسو فرعي سیټونه پیدا کوو د هغه لپاره موږ تاسو د ریاضي سمبولونو څخه استفاده کوو په هغه کې ځینې تیوریانې دي چې غواړو چې هغه ثابت کړو په ریاضیکي ډول باندې هغه ته مخته راځو صحیح دی نو دا د منطق څلور ډولونه شوله اوس